جهاد د الله تعالی حکم ده او ډېر د ثوابونو ډک کار ده. د عمران ابن حسین نه مروي دي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیہ السلام فرمایلی دي مقام الرجل فی سبیل الله، دی یو سړي درېدل په صف د جهاد کې افضل عند الله، دا د الله په نسبت باندې بهتر ده من عبادت 60 سنه، د شپېته کاله عبادت نه. شپېته کاله سړي عمر ویلا نه. نبی علیہ السلام یې چې یو سړی د شپېته کاله عبادت وکړ، تهجد کوي، نفلونه کوي، روزي نیسي، تلاوتونه کوي، او یو سړی د جهاد په صف کې یو ساعت تیر کړ، دا د مجاهدینو په صف کې درېدل دا د شپېته کاله عبادت نه بهتر ده. څه بختور وو هغه کسان چې د چا په جهاد کې نصیب شوی ده. او د ابو هريره رضی الله عنه نه مروي دي چې مقام احدکم فی سبیل الله، مقام احدکم فی سبیل الله، درېدل د یو تن د تاسې د الله په لاره کې افضل من صلاته فی بیته 70 عاما، په کور کې د 80 کال لمانځه نه بهتر ده. درېدل د یو تن د تاسې په جهاد کې مقام احدکم فی سبیل الله، درېدل د تاسې په جهاد کې نو افضل من صلاته فی بیته 70 عاما، په کور کې د 80 کال لمانځه نه بهتر ده. او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مروي دي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل من اغبرت قدماه، چې د چا د دوړه قدمین ګرد الوده سي په سبیل الله، د الله په لار کې په جهاد کې د چا په خو باندې ګرد پریږدي په جهاد کې، حرم الله علیه النار، الله به د جهنم موابد ور په حرام کې. په جهاد کې چې د سړي په خو نه کوم ګردونه پرې وتل، یغه ګردو په وجه باندې به الله تعالی د جهنم موابد ور په حرام کې. او دویم روایت د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ده عن ابي بکر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ترك قوم الجهاد الا عمهم الله تعالى العذاب، چې یو قوم جهاد نه د پرې کوي بالکلیا مگر الله تعالی په یوه یو عام عذاب راولي. نن چې مسلمه امت په مختلفو عذابو کې گیر ده، نو امت به حیثیت امت جهاد پرې کوي ده. یو څو اشخاص څه کوي چې پلار یو 2 نفره هلته جهاد کوي، 2 نفره هلته کوي، عمومي امت به حیثیت امت جهاد پرې کوي ده، ځکه د مختلفو عذابو سره مبتلا یو. ما ترک قوم الجهاد، چې یو قوم جهاد نه ده پرې کوي الا عمهم الله، مگر الله تعالی به عام کې دوی ته عذاب. يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن شهر الحرام، پختنه بکې د تانه د عزت میاشتې متعلق قتال فيه، د جنگ کولو نه پیږي کې. نو یو سریه نبی علیہ السلام د عبد الله ابن جحش رضی الله عنه په قیادت کې ولېږله د نخلې مقام ته. نو د مکې او د طائف په مابین کې یو ځای ده، نو هلته د کافرو دفاع طرف نه نو عمرو حضرمي راغلی و. نو مسلمانانو چې کله غیشې د په طرف باندې وار کړ، دی ولګي د مرسو نور لخر شکست وکړ، مسلمانانو ته غنایم په لاس کې ورغله. خو دا د رجب اوله وه، او مسلمانانو ګمان دا و چې دا خو د جمادی ثاني اخرنۍ ورځ ده، تاریخ کې غلط شوی و. نو رجب په اشهر حرم کې و، نو دا جنگ په اشهر حرم کې وسو. نو دوی ویل چې مسلمانان ګوره د حرمت د میاشتو لیاز نه ساتي، په هغه کې جنگ وکړ. نو دغه جوابونه يسألونك عن شهر الحرام، پختنه بکې د تانه د حرمت د میاشتو متعلق قتال فيه، د جنگ کولو نه په هغه کې. نو قلت په جواب کې ورته ویایا قتال فيه عمدن، جنگ کول په هغه کې کبیر ده، خو لوی ګناه ده.
خو وصد عن سبیل الله خلق منی کول دی الله د لارې نه، و کفر به او کفر کول په الله باندې، والمسجد الحرام او خلق منی کول د مسجد حرام نه، و اخراج اهله او اهل رایستل منه د مسجد حرام نه، اکبر عند الله دا ډیر لوی دی الله په نس. صحیح ده په دې میاشتو کې جنگ هم لوی ګناه ده. الله تعالی یې چې د تاسو څو د غنم لوی ګناهونه کوي د الله د دین خلق منی کوي، په الله باندې کفر کوي، د مسجد حرام نه خلق منی کوي، د مسجد حرام نه خلق باسي، دغه هر یو د قتال نه لوی ګناه ده. د خپل ګناهونه نه ویني